بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، بیا هم د مایکروسافټ ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو ورډ پروګرام را خلاص کو. تېره ورځ موږ تاسې درس تقریبا په 61 منټو کې تر پیج نمبر پورې رسېدلی وو. اوس هم راځو پر ټیکس باکس او کویک پارټ ورډ آرټس سټایلونه باندې پر دې باندې به کار وکړو. ټیکس باکس که چیرې غواړو چې مثال په یو صفحه کې داسې ځای لیکنه ولیکو چې په هغه ځای کې لیکنه ناممکن وي، دا د ټیکس باکس له لارې کولی شو. مثال که چیرې دلته یو لیکنه ولرو او د صفحه خو له دې لیکنې څخه ډکه شوه، په دغه مارجن یا خالیګاه کې په دې حاشیه کې که غواړې چې لیکنه ولیکې، بیا له دې ټیکس باکس څخه استفاده کوو. ټیکس باکس یې راخلاص کړو. په دې کې اوس ګوره مختلف قسمه شکلونه لري یا ډیزاینونه لري. هر ډیزاین چې انتخاب کړو ورته په همغه ډیزاین باندې کولی شو په صفحه کې هغه ټیکس باکس رسم کوو. اوس مثال په دې شکل باندې دا په صفحه کې اتومات رسم کېږي. که چیرې دا نه وي په خپله خوښه باندې راځو 61 منټو، په 61 منټو کې بیا ټیکس باکس اخلو. په دې کې بیا ډرا ټیکس باکس باندې کلیک کوو تر څو پورې په خپله خوښه باندې دلته د صفحې په مارجن کې یو ټیکس باکس رسم کوو او بیا په هغه کې لیکنه ولیکو په دې شکل باندې. اوس که چیرې غواړې چې د دې ټیکس باکس دغه بارډر له منځه یوسې او دا لیکنه چې په ټیکس باکس کې مې لیکلې ده، د دې لیکنې او د نورې لیکنې چې په دې صفحه کې لیکل شوي دي، د دې ترمنځ باید فرق ونه شي. نو د دې لپاره باید پر دې ټیکس باکس باندې کلیک وکړو. فارمټ ته راځو. په فارمټ کې موږ تاسې بیا شفټ آوټلاین ته راځو. په شفټ آوټلاین کې بیا نور آوټلاین چې ورته انتخاب کړو، هغه بارډر چې د ټیکس باکس لپاره انتخاب شوی و هغه بیرته له منځه وړي او دغسې ساده لیکنه راته پاتېږي. د ټیکس باکس د دې لپاره کارېږي. بل راځو کویک پارټس ته. کویک پارټس هغه برخې چې اوس مثال که چیرې دلته د چپټر یا د کتاب مربوط یو برخه ته د لیپ پیسټ یا مثال د یو لیکوال نوم لیکې، کمپنۍ نوم لیکې، یو بل شی لیکې، هغه کویک پارټس ته راځو. په دې کې اوس ګوره دا مختلف قسمه دغه ابستراکټ اتر د کټګوري د کمنټس د کمپنۍ د هر شی چې موږ تاسې لیکو پر هغه باندې به کلیک کوو. هغه د دې صفحې ته اضافه کېږي. کولی شو دغه نوم یا لیکوال نوم یا شماره هر شی چې هغه ولیکو له دې لارې څخه. او بل ورډ آرټ ته راځو. په ورډ آرټ کې هغه ډیزاین شوي لیکنه چې موږ تاسې اوس مثال په صفحه کې یو ډیزاینداره لیکنه لیکو، بیا له دې ورډ آرټ څخه استفاده کوو. په دې باندې به کلیک وکړو. ګوره دلته هر قسم ډیزاین چې مې انتخاب کوي په همغه ډیزاین باندې دلته په صفحه کې یو ټیکس باکس اضافه کېږي. دا خپله ګوره یو ټیکس باکس ته بیا دلته راته لیکي یو ټیکسټ هیر، یعنې ستا لیکنه دلته ده. کولی شي دلته یو لیکنه کې ولیکې، نو به دلته ولیکو. دا ټول لیکنه داسې انتخاب او موږ تاسې په خپله خوښه باندې یو لیکنه ورته اضافه کړو په دې شکل باندې افغانستان. اوس دا لیکنه مې ولیکله. که چیرې غواړې چې په دې لیکنه کې نور ایډیټ وکړي یا نور تغیرات کې راولي، فارمټ مینو دلته په مینو بار کې اضافه کېږي. د عیناً شپ ته یا ټیکس باکس ته کولی شي په دې شپ کې بیا د پخوا په شان باندې لکه څنګه چې موږ تاسې به دلته د انزرټ مینو نه لارې یو شپ اضافه کوي، بیا په شپ کې چې مو ایډیټ کوئ یا مثال په لیکنه کې مو تغیر راوستی، هغه کې بیا فارمټ مینو له لارې موږ تاسې تغیر راوستلی شوی. نو اوس هم دلته د دې ورډ آرټ سټایل یا د دې ټیکس باکس لپاره که چیرې غواړو په دې لیکنه کې ایډیټ وکړو یا تغیرات کې راولو، د دې فارمټ مینو څخه استفاده کوو. دلته اوس مثال هر قسم ډیزاین چې ورته انتخابوو هغه ډیزاین ورته انتخاب کېږي، یا مثال رنګ ورته انتخابول یا دلته آوټلاین ورته ورکول یا افیکټونه ورته ورکول. مقصد دا ټول کمانډونه د ورډ آرټ سټایل مربوط کېږي او دا موږ تاسې مخکې هم ویلي وو. یا د هغې لیکنې مربوط کېږي چې موږ تاسې په یو شپ کې لیکلي وي. دا به بیرته ایسته کو او بیرته به راسو انزرټ ته. په انزرټ کې بل کمانډ د ډراپ کیپ په نامه ده. ډراپ کیپ د دې لپاره استفاده کېږي. اوس مثال که چیرې تاسو لیدلي په د اخبارونو کې د متن د سر حرف چې دا متن په شروع کېږي، دا د سر حرف یې څه نوکی غټ وي، تقریبا یو 2-3 لاینه یا 4-5 لاینه یې نیولي وي. اوس مثال د متن په وی باندې شروع شوی دی ویډیو، دغه وی حرف باید لږ نوکی غټ شي، یا مثال دا 3 لاینه اندازه واخلي یا مثال 4-5 لاینه اندازه واخلي. د دې لپاره بیا دا ډراپ کیپ کمانډ استعمالوو. اوس که چیرې ډراپ ورته انتخاب کو په دې شکل باندې دا 3 لاینه اندازه اخلي دا وی حرف. او که چیرې دلته راسو ان مارجن ورته انتخاب کو، دا د وی حرف بیا په مارجن کې راولي، د صفحې په مارجن کې دا نورې لیکنه بیا په عادي صفحه کې لیکل شوې ده. او که چیرې ډراپ کیپ آپشن ته داخل سو، په دې کې بیا نور آپشنونه هم شته. اوس مثال فونټ یې کولی شو ورته
چینج کې د دغه وی حرف فونټ چینجول. بل لاینز ټو ډراپ لاري کولای سو موږ تاسو دلته دغه حرف اوس مثال په دریلو کې راغلی دا کچيري دغه اندازه ورته زیاته کې اوس مثال او اندازه ورته ورکې موږ وای دغه وی حرف دی د درو لیکو په اندازه باندې راته راوړي. صحیح ده. او دلته ډیسټنس فرام ټیکسټ کولای سي د دې وی حرف او د لیکنې ترمنځ مسافه ورته زیاته کړي ډیسټنس یې اضافه کړي او کچيري غواړي د مسافه بیرته ورته کم کړي د دې شته وکټور لاري کولای سي مسافه ورته کم کړو. اوس بدای څه مسافه ورته زیاته کو او دا وی حرف باید څو لاینونو په اندازه راسي د او لاینونو په اندازه راسي لغه ورسته به وکیکو په هغه شکل باندې دا وی حرف راته جوړي په هغه اندازه باندې بیا په صفحه کې راته راولي. دا ډراپ کیپ د دې لپاره استعمالېږي. بل سیګنیچر لاین ترازو سیګنیچر لاین کواړي سم مثال په صفحه کې د سیګنیچر لپاره ځای مشخص کې بیا په ځای کې یو لاسلیک وکي سیګنیچر لاین ترازو په دې کې وزګور لیکلي دي. فار ایگزامپل جان وس مثال احمد او د احمد وظیفه شي ده فرض کړئ منیجر او ایمیل ادرس کې ورته ولیکي کې ونه لیکي هغه بیا خطا پرې اړه لري لغه ورسې به دا کمانډ وکیکو دا سم وکیکي وسګور دلته کولای شي په صفحه کې هغه د سیګنیچر لپاره یو ځای مشخص کو بیا په غځا کې کولای شي مشتاسي لاسلیک کو یا امضا وکړو کولای شي بیرته د لمنځه یوسي ډیلیټ ور باندې کلیک وو تر څو پرې بیرته لمنځه ولاړ شي. بل ډیټ ان ټایم ترازو ډیټ ان ټایم لاري کولای شي مرتاسي په صفحه کې تاریخ او وخت اضافه کو هغه تاریخ او وخت په کم تاریخ او وخت مرتاسي کمپیوټر فعال وي یا مثال مرتاسي کمپیوټر په کم تاریخ باندې برابر وي هغه تاریخ کولای شو صفحه ته اضافه کو. ډیټ ان ټایم ترازو په دې کې وسګوره مختلف قسمه فارمټونه موجود دي. اوس مثال په دې فارمټ کې دا تاریخ او وخت اضافه کوي په دې فارمټ کې اضافه کوي هر قسم فارمټ څخه ورته انتخاب او لاغورو سه وتی کو په هغه فارمټ کې کولای شو په صفحه کې یو تاریخ یا وخت اضافه کو. بل اوبجیکټ ترازو اوبجیکټ کمانډ د دې لپاره استفاده کیږي. اوس مثال کچيري په دې ورډ صفحه کې مرتاسي یو کار نو ستر سره کولای دا بیا اوبجیکټ کمانډ استفاده کوو تر څو پوری څنګه کار په بل پروګرام کې تر سره کو بیا د لیپو پروګرام کې راخلاص کو. اوس مثال یو رسم جوړول دی رسم کوم تاسو په پینټ پروګرام کې په اسانۍ سره یو رسم جوړولای شو او دلته په وډ پروګرام کې خو بیا نه جوړیږي نو د لپاره باید موږ تاسو اوبجیکټ کمانډ واخلو تر څو پرې په پینټ پروګرام کې یو رسم جوړ کو بیا د لیپو واتساپ استفاده کو. کچیر موږ تاسو مخ کې یو فایل ثبت کړی وي یا مثال په پینټ پروګرام کې یو تصویر هم جوړ کړی وي بیا هغه پر ډیسکټاپ صفحه یا بل ځای ثبت کړی بیا د کریټ فرام فایل لاري کولای شو موږ تاسو هغه فایل راخلاص کو. کچيري اوس مخکنی فایل را سره موجود نه اوسنی فایل کول جوړی کو یا خلاص کو بیا پر کریټ نیو باندې کلیک کوو او دلته موږ تاسو وزګور دا ټول پروګرامونه هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کولای شو د استفاده ځنه وکړو یا کار ځنه واخلو. اوس مثال بیت میپ ایمیج د پدې کې کولای شو یو رسم جوړ کو یا پینټ پروګرام راته شي دا ورته انتخاب کو لا ورسې به وکي کو رسمن موږ تاسو ته پینټ پروګرام راخلاصي په دې پینټ پروګرام کې اوس مثال یو تصویر جوړو رسم هم جوړ کړئ بیا د دې لپاره کچيري واړی سرنګ ورته ورکي رنګ بام ورته ورکو او دغه بیا اتومات موږ تاسو ته چیرې خلاصي دا بیا اتومات په واتساپ کې راخلاصي. دا څنګه کلوز کو دا پینټ پروګرام هغه په وډ پروګرام کې دغه تصویر رسمن اضافه کیږي. بیا کولای شو نور ایډیټ کوي کې فارمټ منو ترازو په فارمټ منو کې بیا کولای شي ایډیټ یا تغیرات راوړي. بل انزرت ترازو په انزرت کې یو بل کمانډ د ایکویشن په نامه ده. ایکویشن کمانډ د دې لپاره استفاده کیږي. اوس مثال کچیر واړي چې د ریاضي معادلې استفاده کوي یا د ریاضي معادله جوړه کې نو بیا دلته ایکویشن ترازو په دې کې وسګوره دغه نمونه مرتاسته په لاس راکړي د کغواړي چې اوس مثال په دې شکل باندې د جذر یو فارمولا جوړ کړي یا مثال د طاقت د توان یو فارمولا جوړ کړي د ساين کوساین یو فارمول جوړ کړي نه کولای شي اوس مثال په دغه نمونه باندې پر یو باندې کلیک وکړي هغه صفحه ته اضافه کیږي بیا په کې کواړي سي ایډیټ وکړي دلته بیا ډیزاین مینو اضافه کیږي په ډیزاین مینو کې وسګوره دا مختلف قسمه د ریاضي سي هر قسم مربوط یو علامه موجوده وي هغه کولای شي د مرتاسي استفاده کوي یا کار ځنه واخو او اوس کواړي سپدي کې ایډیټ وکړي هغه بیا مثال د ایکس پر ځای باندې یو عادت لیکي یو حرف لیکي
هغه بیا کولی شو د دې لارې څخه ولیکي د کیبورډ له لارې. یا مثال دا جمع مثبت علامه که غواړې چینج یې کړې بدله کړې دلته اوس ګوره له دې علامو څخه بیا کولی شي استفاده وکړې. مقصد دا د دې لپاره استفاده کېږي که غواړې چې د ریاضي یو معادله جوړه کړو یا فورمول جوړ کړو بیا موږ تاسې له دې اکویشن څخه استفاده کوو. بل که چیرې غواړې چې د یوه پروګرام صفحې ته یو سمبول اضافه کړي یو نښه اضافه کړي هغه بیا له دې سمبول څخه کولی شو استفاده وکړو. اوس مثال که چیرې غواړې چې په وورډ پروګرام کې یو قسم نښه اضافه کړي مثال داسې نښه چې هغه د کیبورډ له لارې نشو لیکلی هغه بیا راځو سمبول ته په سمبول باندې کلیک کوو. اوس مقصد په دې لیست کې کوم چیرې داسې یو نښه پیدا نه کړه چې هغه زموږ تاسې په کار راشي نو د دې لپاره بیا له دې مور سمبول څخه استفاده کوو. په دې مور سمبول کې بیا چې وګورو هر قسم نښه موجوده ده. مثال که غواړې چې یو نښه یو وکتور یو شی یو علامه اضافه کړي اوس مثال له دې جملې څخه په دې وکتور باندې کلیک کوو داسې هم کلیک کوي له هغه وروسته یې انزرټ کوو دا خپله رسما و چیش ته اضافه کېږي وورډ صفحې ته اضافه کېږي په کوم ځای کې چې کلیک کړی وي یا کرسر چې هر ځای موجود وي په هغه ځای کې اضافه کېږي. بیا که غواړې چې په دې کې ایډیټ وکړي یا مثال تغیرات ورته ورکړي بیا دا نښه داسې انتخابوو هم مینو ته راځو په هم مینو کې دا داسې مثال لري لکه یو حرف چې لیکل شوی دی یو عدد لیکل شوی ده نو موږ تاسې په لیکنه کې ایډیټ کوو د لیکنې لپاره بیا دا کمانډونه استفاده کوو. نو په همدې شکل باندې د دې نښې لپاره هم کولی شو دا کمانډونه استفاده کوو یا کولی شو سایز ورته غټ کړي سایز ورته کوچنی کړي بولډ کړي ایټالیک کړي یا رنګ ورته ورکړي دا ټول کمانډونه ورباندې اپلای کولی شو لکه څنګه چې پر لیکنو باندې اپلای کولی شو دغه رقم کولی شو پر دې نښو باندې هم اپلای کړو تغیرات کې راولو. د نن ورځې درس زموږ تاسې همدومره و بله ورځ بیا که خیر پر ډیزاین مینو باندې کار وکړو نو که کومه پوښتنه در سره وي مهرباني وکړئ. بل که چیرې غواړئ چې زما نورې ویډیوګانې وګورئ یا نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل ته داخل شئ. د انټرنیټ د یوټیوب چینل د خلاصولو لپاره یو براوزر خلاص کړئ مثال براوزر سیم خلاص کړئ بیا یوټیوب ته داخل شئ. له هغه څخه وروسته په ادرس بار کې بیا فتح خان سیرت دا نوم چې ولیکئ له هغه وروسته یې انټر کړئ رسما تاسو د دا عکس خلاصیږي او دا نوم چینل درته خلاصیږي هغه به بیا په سبسکرایب باندې به کلیک وکړئ هغه سبسکرایب کړئ اتمان هر قسم ویډیو چې زه پورته کوم هغه رسما تاسو ته راځي په خپل چینل کې کولی شئ چې ویې ګورئ یا استفاده ځینې وکړئ. دا هر قسم ویډیو لپاره که غواړئ چې مثال ویې ګورئ یا استفاده ځینې وکړئ د کمپیوټر یا د انټرنیټ مربوط کولی شئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا په خپل کمپیوټر کې په خپل موبایل کې استفاده ځینې وکړئ.